مجاهد زما او ستا اولاد دی، زما او ستا کشر دی، زما او ستا فوج دی، زما او ستا کشر ورور دی. که موږ د دې ټول اعمال تعقیب نکو، ټول به په دې کې کوشش کوي چې د مجاهدینو معروفه اعمال وستایاست، هغه ته نور شایست ورکړي او د منکراتو سره راوګرځوي. نو ستاسو ټولو سمو دا خواهش دی چې په حوزاتو کې په قومندانیو کې جدا ورته متوجه سي، وخت په وخت د شیخ صاحب څخه هدایت غواړي. موږ مو پر ملاتړ کوو ان شاء الله راځي چې موږ په واسي کم امکانات کم حمایت هغه ته موږ ولاړ یو، که شپه یې که ورځ موږ ټول سره یو ځای یو. چې هر مسؤل چې دی هغه مسؤل عنه په دنیا کې هم په آخرت کې هم دی. دا چې تاسې یو مسؤلین یاست، عام کسان نه یاست، عام څیرې نه یاست، د مجاهدینو دپاره یو راهنما یاست، یو مربیین یاست، تربیه کوئ د یو معاشرې. نو په دې اساس باندې ستاسې دپاره کومه لایحه چې جوړېږي هغه به هم مهمه لایحه وي، کم طرز العمل چې جوړېږي هغه به مهم طرز العمل وي، ستاسې کم وخت د رسمیت چې وي هغه به هم تاسې ته ډېر مهم وخت وي تر نورو مسؤلینو. ځکه مربي په قوم کې هر هغه څوک دی چې د قوم هر څه تر ده پورې د تربیت په اساس تړلي دي. که دغه مربي غافله سي نو اولس ټول تباه دی، که دغه مربي غافله سي شاګردان یې ټول تباه دي، که دغه مربي غافله سي فوج ټول تباه دی. تاسو اوس د فوج دپاره مربیین یاست. موږ دوی به فوج ته کم انګیزه ورکوو، کومه مفکوره به ورکوو پر اسلامي نظام، د چا په دښمنۍ کې به مفکوره ورکوو د دیموکراسي نظام. د امریکا خو څه کوي، ناټو خو څه کوي چې دا څو هیوادونه راغلي و ټول دنیا سره یو سي. موږ تاسې دغه خپل فوج ته دغه انګیزه و دغه مفکوره درس ورکوو، دغه فکري روزنه ورکوو چې دغه ټول سره یو ځای سي. مرګ د الله رب العزت له طرفه څه دی، ته چې کوم خدمت کوې د عبادت په نیت باندې کوې، په عبادت کې شپه ورځ مصروف یې. ته چې د دیموکراسي نظام د پیروانو و بدنګانو سره جنګېږې یا د دیموکراسي نظام بوی د ځمکې د سره ورکوې، دا په کوم اساس باندې چې ته مسلمان د الله د طرفه مکلف یې په عبادت د جهاد باندې، نو دا به ته کوې شپه ورځ به تکالیف و مشکلات و زحمتونه. زموږ تاسو سره کوم علما کرام په هر ځای کې، په پوسته کې، په هر ځای کې قاري صاحب را سره یا حافظ صاحب د دې وخته څه فایده واخلو. یو آیت د قرآن شریف سره زده کړي تر 100 رکعاتو نه کړو بهتر دی. دا د لویه درجه ده. نو تعلیم موږ نه پرېږدو. الله دې ستاسې قرباني قبوله کړي. څونه قرباني کېږي حتی په پیره کې علما کرام وایي بې له لمانځه هر عبادت سړی کولی شي، تلاوت کولی شي، ذکر کولی شي، دعاګانې کوي. که مجاهدین د شپې پر پیره ولاړي هغه الله پاک ته زارۍ کړي او تقوا هر یو داسې موږ به انشاءالله کوشش وکړو چې تقوادار اوسو. هغه مجاهد الله ته محبوب دی چې متقي، هغه عالم الله ته محبوب دی چې متقي. نو متقیان لپاره الله پاک جنت اعدت للمتقین جنتونه تیار کړي دي. الله دې متقیان وګرځي. الله تبارک وتعالی دې او خپل مشرانو ته، خپل مشران ټول علما کرامو ته د زړه د اخلاص دعاګانې وکړو چې ای الله هغه کارونه چې هغه ته په راځي کېږي ستا دین په مخ ته په ځي او لوړېږي، الله زموږ مشرانو ته هغو توفیق ورکړي.